د پښتون ژغورنې غورځنګ پلاویان او سیاستوال وایي د عدالت غوښتل جرم نه دی، منظور پښتین خوشي کړی. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. وروسته له هغې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د بلوچستان په چمن سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا ونیول شو، ورسره سم د هغه پلاویانو او یو شمېر سیاستوالو پر ټولنیزو رسنیو غبرګون ښودلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په پښتونخوا کې سیاسي فعال او د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي محسن داور پر خپله ایکس پاڼه د پاکستاني پوځ له لوري د منظور نیول د شرم خبره بللي او لیکلي دي چې د عدالت غوښتل جرم نه دی. د غږونه په ظلم نشي درېدلی، موږ ژر تر ژره د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوو. په پاکستان کې پښتون سیاستوال او دغه هیواد د مشرانو جرګې پخواني غړي افراسیاب خټک هم پر خپله ایکس پاڼه پاکستان حکومت ته لیکلي چې د سوله ییزو سیاسي فعالانو نیول او د تروریستانو بیا رغونه د پاکستاني دولت سیاست ده. نوموړي د منظور نیول کېدو ته په اشارې زیاته کړي چې دا ډول خطرناکه پالیسي ستونزې نشي حلولی، بلکې څو اړخیزه بحرانونه به رامنځته کړي. د دې غورځنګ یو بل مشر او د پښتین نږدې ملګري علي وزیر پر ایکس پاڼه لیکلي چې وهل ټکول ګواښونه او زندان زموږ مورال او احساسات نشي کمزوري کولی. په پښتونخوا کې د کاډوالو فعال منیژي کاکړ هم د منظور پښتین د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې او د هغه نیونه یې د سوله ییزو لارو د مخنیوي هڅه بللې ده. د ملي جمهوري غورځنګ یوه غړي اسماعیل مسعود پر فیسبوک د منظور تر عکس لاندې لیکلي چې ښایي د هیواد واکمنو د بنګال له غمیزې درس نه وي زده کړی. دا کړنه نویو غمیزو ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلاویانو هم د خپل مشر په ملاتړ په ټولنیزو رسنیو کې غږونه پورته کړي. ذبیح وزیر لیکلي دي چې پر موټر برید کول د دوی لپاره نوي خبره نه ده. هغه پاکستان ته په اختاریا ډول لیکلي که مشر ته کوم زیان ورسیږي د پاکستان سره به د پښتنو اړیکې ختمې شي. ډاکټر مینه وزیري پر ایکس پاڼه د منظور د عکس سره لیکلي چې نور د خبرو وخت نه دی، یو انقلاب ته ضرورت ده. د دې سره ترڅنګ په افغانستان کې پښتونخوا او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په زیات شمېر ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د منظور پښتین نیول غندلي او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتل د بېدرکو بلوڅانو په پارلت کې د ګډون لپاره د چمن څخه تربوت ته لاړ شي چې په لاره کې لومړی پاکستاني پوځیانو پر موټر ډزې کړي او وروسته یې هغه نیولی. بلخوا د منظور پښتین پر ایکس پاڼه د پی ټي ایم مطبوعاتي برخې په یوه یاداښت کې لیکلي چې د غورځنګ ملګري دې پر امن اوسي او راتلونکي لایحه عمل لپاره د مرکزي کمیټې پریکړې ته په انتظار اوسي.